د حج فریضه ادا کولو په موخه د نوملیکنې پروسه په هرات کې پیل کیږي. دا پروسه چې د 10 نورو ورځو لپاره به دوام وکړي ټاکل شوې ده چې 269 کسان د قرعه کشي له لارې شامل سي. باید برای آیسیبا تعمیرهای خوب گرفته شود، نزدیک حرم گرفته شود، ترانسپورت چون برابر شود، دیگه در مینا و عرفات و اونجا هم برشان جای منظم گرفته شود. همه را کوشش کردن که انشالله خدا مهربان است که از سالهای سابق کرده سهولت بیشتر شود. دغه مسئولان دا هم زیاته کړه چې د تیرو کلونو د 286 غوښتونکو څخه 80 مجاهدین دي، 25 ښوونکي دي او 15 نورې د هرات ولایتي ادارې څخه دي. نو نن مو اول ورځ ده چې ثبت نام مو سره شروع کړی دی. تقریبا نن به تعداد موږ ولسوالیو کې هم ثبت نام لرو، په هرې ولسوالۍ کې ثبت نام لرو. نو مرکز کې دلته مو هم ثبت نام دی. دلته به تقریبا چې ټول جنبندي موږ روزانه دغه کوو انشاءالله تر 1500 پورې ثبت نام به موږ ولرو د حجاجو ده. په ورته وخت کې یو شمېر غوښتونکي د بیت الله شریف تلونکو لپاره د نوملیکنې د شفافې پروسې څخه رضایت څرګندوي او ټینګار کوي چې دوی له کلونو راهیسې د دې مقدس کور د لیدلو خوب ویني. بعد از دیشو عشق یاد الله افتادم که با امید خدای پاک خواستم از الله آرزو داریم که بریم به خونه الله دیگه همین فرج فرضی خور ادا گردانیم. خواستم از الله دیگه هیچ خواستی نداریم. ما تقریبا 5 سال 4.5 سال میشه که انتظار داریم. خیلی خوشحالم که امارت اسلامی افغانستان یک پروسه آغاز کرده که بسیار پروسه شفافه و کارام انشالله تعالی خوب میره پیش. دیگه 2 دفعه دیگه خب ما قرعه بنداختیم ولی ما بالا نآمد دیگه، ولی اگه خواست خدا بود باز نیت دارن که قرعه کشی کنم بخیر خود به قرعه شامل کنم. خو که څه هم د راتلونکي کال د حجیانو لګښتونه نه دي ټاکل سوي او کار روان دی، مسؤلانو د هغوی لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو د برابرولو خبرې کوي.